د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی چې د افغان انجونو د ښوونځیو مسله دې زر تر زره هواره کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وویل افغان انجونې ښوونځي دي زر تر زره خلاصه کړي تر څو نړیوال افغان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې یوازینۍ لاره ده افغانستان د اقتصادي او سیاسي بحران څخه ووځي. افغانستان اوس مهال په اقتصادي بحران کې موقعیت لري، نو دا یوازینۍ لار ده چې افغان وګړي له اقتصادي وضعیت ځورونې څخه خلاص شي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې د جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته عربي اماراتو ته ولاړ، نو تېره ورځ یې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی چې د افغان انجونو د ښوونځیو مسله دې زر تر زره هواره کړي تر څو د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني او له اقتصادي او سیاسي بحران څخه ووځي. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ویلي دا یوازینۍ لار ده چې افغانان د اقتصادي بد وضعیت څخه ځان وژغوري. نو د طالبانو دفاع وزیر څخه مو هیله ده چې افغان انجونو ښوونځي دې زر تر زره پرانیزي تر څو افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت څخه وژغورل شي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.